دا باچا خان بابا د پښتنو په دې زرګونو کاله تاریخ کې واحد ولسی او اوانی اتل او هیرو چې دا باچا خان بابا ځکه چې خپل یو لوی خان او د نن نسل کاله مخکې د خپل قوم بیوسی غلامی او غریبی او بیوزلی چې د محسوس کړه د شلو کالو په عمر کې راپاسید سن 1911 کې کال 1911 کې پښتون جرګې جوړ کړه بیا په کال 1921 کې انجمن اصلاح افغانا آزاد سکولونه جوړ کړي چې په پرې جره پښتنو له تعلیم ورکول پکار دي زمانه تعلیم نشته بیا په 1928 کې خدای خدمتګار تحریک او سیاسي تحریک شروع کړ او راپاسید او زمونږ د ټولو پښتونخوا کې وګرځید او زمونږ پلرونه او نیکونه چې په قبایلی دشمنو کې بوختو د خانانو نوابانو پیرانو په ولکه کې ګیرو خپلمنځي دشمنو کې ګیرو قبایلی دشمنو کې ګیرو هغه خلک راپاسو په خپل خپل د کام په معنی په وکړه 1928 کې پښتون رساله ډومبنه غاڼه د پښتو رساله په تاریخ کې ډومبنه په 1928 کې پښتون رساله وېستا او کم پښتانه چې پښتنو ته پښتانه نه وي کسبګر د هنر خوندان غیر راغی چې اصلي پښتانه خو تاسو بالکل دا پټي تاسو په وجه آباد دي دا لوران تاسو یې نو پالي جوړوي رمبي جوړوي جولاګان یې نو موږ له کپړې جوړوي اصلي پښتانه خو تاسو کترکانان یې ګلکاران یې موږ له کورونه جوړوي دا وطن خو تاسو جوړوي راپاسې تاسو پښتانه یې وغیرہ پاسول او دغه پریوت خلک راپاسو او ډیر غټ تحریک جوړ کړ ولس کال د انګريز خلاف جیل تیر کړ بیا چې پاکستان جوړ شو اتلس کال بیا جیل تیر کړ شپږ 10 کال جیل تیر کړ او دا نمرود خان داسې سړی به تاسو لیدلی داسې لیډر دی چا یو قوم چې سن 1926 کې دویمه ښځه وفات شو په بیت المقدس کې د باچا خان بابا بیت المقدس کې پړو نه راوغورځېده وفات شو هلته ښخه شوه د باچا خان بابا عمر هغه وخت کې د 1890 کې پیدا شوی شپږ 10 کال وکړي ځوان بالکل او خانو د 400 سلو کالو په عمر کې وفات شو شپږ 10 کال په عمر کې د کون شدیمه بیبي وفات شو دوه واده ونه دی یا جیل کې یا زمون کوڅو کې ګرځېدل خلک را بیدار ول ګوره د یو زوی له واده نه کړی د یو زوی له کور نه جوړ کړی د په یو زوی سبق نه ویل دا ولي خان په خپل یو انټرویو کې ویل چې ما باندې د باچا خان د حیثیت پلار ورسېل یاز نشته زما لیډر وو خو ما باندې سبق تر ویل دي موږ له ودونه کویدنه تر کړی دي موږ له کورونه تر جوړ کړی دي باچا خان بابا دا زه په ریکارډ خبره کوم صاحب په دې انیر خبره کوم چې باچا خان بابا یو زوی له کور نه جوړ ځان لیم نه جوړ کړی ودونه نه کړو کوئی دني نه کړو دا څه قابلان ځامن چې درې واړه مطلب دا چې موږ په پښتونخوا کې د پښتنو په وطن کې یو ډیر بهترین جینیس غنی خان او ډیر بهترین پولیټیشین یو ډیر بهترین ایجوکیشنست علي خان دا چې بچي غل خدای پاک ورکړي او دا د خدای پاک په طرف نه هغه ته یو ریوارډ چې هغه نه دی تربیت هم نه کړي ادي ځان سره ګرځولي هم نه چې بازار ته نه دی ورتلي چې ته میلې ته نه دی ورتلي او یا په جیل کې دا یو لیډر دی ولې نه پیژني دې بنیادی وجه دا تاسو وګورئ تاسو سبق ویل تاسو کله میټرک کړی ما 84 ګوره موږ سبق ویلې دي موږ ویلې چې مغلیه سلطنت کې زوال کې اسباب بیان کړه مامون الرشید هارون الرشید سراج الدوله ټیپو سلطان دې زموږ څه تعلق دی ټیټ د یوبل دوی خلا تعالی چې کوم زموږ خپل کوم تعالی هغه موږ شکو دي خپل تاریخ نه موږ تعلیمي نصاب چې دی په پاکستان کې موږ د خپل تاریخ نه د خپل جغرافیې نه د خپل اتلانو نه موږ شکولي موږ ته باچا خان بابا پته نشته خو موږ سراج الدوله پیژنو موږ ته د عمر خان بابا جندول نه پیژنو خو موږ ټیپو سلطان پیژنو موږ دغه پیژنو د نلسن منډیلا چې هغه د باچا خان صفت کوي هغه پیژنو خو موږ باچا خان بابا نه پیژنو نو دا خبره چې دغه وجه د بنیادی چې